مولوي امان الدین د هوایي قواو عمومي قوماندان وټاکل شو. دا چې ولې ټاکلی دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. مولوي امان الدین منصور د طالبانو لخوا د هوایي قواو عمومي قوماندان وټاکل شو. د طالبانو د دفاع وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د هوایي قواو د عمومي قوماندان په معرفت غونډه کې د وینا پر مهال په بهرني له میشتو افغان پیلوټانو او د هوایي ځواکونو له عالمي څخه وغوښتل چې بیرته خپلو کورونو او دندو ته ستانه شي او د نظام په جوړولو کې ونډه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې دوی ته هیڅ خطر نشته او په وینا اسلامي امارت د ژوند او مال ساتنه کوي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.